رحیم خوږو دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی وایم په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به وئ او تېر شوي درسونه به مو په غور سره زده کړي وي او ورباندې پوه شوي به وئ. دوستانو نن راځو د انګلیسي زده کړې د پروګرام په سلسله کې په اشاروي ضمیرونو باندې خبرې کوو، یعنې هغه ضمیرونه چې موږ او تاسو یو شي ته یا یو چا ته چې کوم وخت کې ګوته ورسېښوو او یا ورته اشاره کوو په هغه وخت کې موږ او تاسو استعمالوو، چې دا خوږو دوستانو تقریبا 4 ضمیرونه دي. دوستانو تاسو درس ته سم فکر کوئ، ډېر مهم درس دی نن یو ځل بیا هم. که چېرې تاسو ضمیرونو باندې ځانونه پوه نه کړئ نو تاسو ته به ډېره سخته وي چې په انګلیسي باندې ځانونه پوه کړئ. په هر ځای کې درته پکار کېږي دغه. مونږ 4 اشاروي ضمیرونه لرو خوږو دوستانو، چې د هغې له جملې څخه یو دیز دی، یو دیز دی، بل دټ دی، بل دوز دی. دوستانو تاسو به شاید اورېدلي وي، که چېرې زیالې وي انګلیش مو لږ غوندې ویلی وي نو تاسو شاید لږ غوندې په دې باندې پوهېږئ چې دیز کوم وخت دټ دیز و دټ و دوز دا په تاسو اورېدلي وي نومونه یې. دیز موږ او تاسو هغه وخت استعمالوو کله چې یو شی موږ او تاسو ته رانږدې وي، زموږ او تاسو په څنګ کې وي او هغې ته اشاره کوو. دیز معنا دغه، خو چې مفرد شی وي، یو شی وي، زیات نه وي. او بل دی دوستانو دیز. دیز په هغه وخت کې موږ او تاسو استعمالوو کوم وخت کې چې یو شی زموږ له څنګ څخه زموږ څنګ ته رانږدې وي خو زیات وي. خوږو دوستانو دیز په هغه وخت کې چې کله یو شی وي موږ ته رانږدې وي، زموږ په څنګ کې وي، او دیز په هغه وخت کې چې موږ ته رانږدې وي خو له یو څخه زیات وي، که 2 وي یا 3 وي یا 4 وي، په هغه وخت کې بیا دیز استعمالوو. دیز معنا دغه ډېر شیان، دیز دغه ډېر شیان. او بل دی دټ. دټ په هغه وخت موږ تاسو استعمالوو کوم وخت کې چې یو شی وي او زموږ څخه زموږ له څنګ څخه لرې وي، په هغه وخت کې موږ تاسو بیا دټ استعمالوو، خو په دې شرط چې مفرد وي، یو شی وي. او بل دوز دی. دوز په هغه وخت موږ تاسو استعمالوو کله چې زیات شیان وي له یو څخه، ډېر وي عینې، او زموږ له څنګ څخه هم لرې وي، په هغه وخت کې موږ دوز استعمالوو. هغه ډېر شیان، دوز معنا هغه لرې ډېر شیان. دوستانو انشاءالله تاسو په مثالونو کې ښه ورباندې پوه شئ. راځو لومړی مثال د دیز په باره کې. لومړنی مثال د دیز په اړه دی. تاسو وګورئ ما دې ته تور رنګ ورکړی او دې ته مې تور رنګ ورکړی دی. This is a pen. This is a pen. دغه یو قلم دی. زموږ سره په څنګ کې نږدې پروت دی. This is a pen. دغه یو قلم دی. نو د نږدې لپاره دیز استعمال شو، خو چې یو وي په دې شرط. تاسو وګورئ پین یو دی، جمع نه ده. او کوم وخت کې چې نږدې وي او زیات وي د هغې لپاره موږ او تاسو بیا دیز استعمالوو. دیز. او ټو بي ورب به دلته آر راوړو. په دې پاس ځای کې ټو بي ورب ایز و ځکه چې مفرد و، او دلته چې کوم وخت کې جمع شوه د جمع ټو بي ورب آر دی. آر. These are pens. These are pens. دغه زموږ سره نږدې چې کوم دي قلمونه دي، یعنی زیات قلمونه دي، له یو څخه زیات. These are pens. دغه قلمونه دي، زیات دي له یو څخه. او بل چې دی دوستانو دټ دی. د دټ مثال وګورئ تاسو. د دټ مثال چې دی دغه دی. That is a pen. That is a pen. هغه لرې زموږ څخه لرې یو قلم دی. یعنې کوم وخت زموږ څخه لرې وي، زموږ له موقعیت څخه، زموږ له څنګ څخه، هغه لرې چې پروت دی هلته یو قلم دی. That is a pen. هغه چې دی هغه قلم دی، یو قلم دی، خو دا د یو لپاره استعمالیږي، د مفرد لپاره. او څلورم چې دی هغه دوز دی. د دوز مثال. د دوز مثال دوستانو those are pens. هغه زموږ څخه لرې چې پرته دي، هغه قلمونه دي، کوم وخت کې چې له یو څخه زیات وي. those are pens. هغه لرې قلمون دي، هغه لرې زموږ څخه قلمان دي یا قلمونه دي. تاسو وګورئ دوستان دلته دوز استعمال شو، خو په دغه ځای کې به ټو بي ورب تاسو آر راوړئ، لکه د دغه په ډول. دلته جمع وه، ټو بي ورب آر و. تاسو وګورئ جمع ده، ځکه جمع په ایس ای ایس سره کېږي د اسم. دا به انشاءالله په دې باندې یو ویډیو مستقله بیا جوړوو. او هغه د مفرد ټو بي ورب چې دی هغه ایز دی، او د جمع ټو بي ورب آر دی.
نو داسې انشاءالله مو مشکل نه دی، تاسو ورباندې پوهېږئ په خپله هم، خو دومره کار کوئ چې تاسو کوم وخت چې موږ درسونه اپلوډ کوو یوټیوب ته، تاسو وقفه پکې مه کوئ، زموږ درسونه مسلسل ګورئ. که بیا کوم درسونه تاسو څخه پاتې وي نو تاسو مراجعه وکړئ زموږ په یوټیوب چینل کې، هلته پلی لیست ته لاړ شئ، نو ټول درسونه به تاسو وګورئ. که تاسو یو درس ګورئ بیا شاید په تاسو کې لږ مشکل درته پیدا شي، ځکه لږ موږ ته درسونه لږ مسلسل وایو. نو تاسو کوشش کوئ زموږ درس پرېږدئ مه، هر درس ته ځانونه حاضروئ. تقریبا په ورځ کې موږ 2 او یا 3 ویډیوګانې موږ اپلوډ کوو، پورته کوو یې. تاسو درس سره لاسرسی باید ولرئ، باید ځانونه ورته حاضر، ځکه موږ ستاسو لپاره بیخي زیاته خواري کوو. باید تاسو دا خواري موږ ته راپر ځای کړئ او زموږ درسونه وګورئ. او بل دوستانو که چېرته درس په همدغه ځای بس دی، نور څخه اوږدېږي. دوستانو په اخر کې دا خبره درته کوم که چېرته زموږ یوټیوب چینل تاسو نه یې سبسکرایب کړی نو تاسو یولي ټیچر یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته هم در سره شیر کړئ زموږ ویډیوګانې. د بیا لپاره د الله په امان، الله مو مل شه.